دا د ګلاب په شان ګلان روزلي، څوک انجینر دی، څوک معلم او څوک ډاکټر ښوونکی. دا د پښین نوي سرانانو افغان کډوالو پنډغالي کې میشت کډوال دي چې د ښوونکو د ستاینې لپاره د سلام ټیچر ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کارکوونکي ادارې UNHCR سره تړلې د سوسایټي په نوم غیر سرکاري سازمان له لوري د یاد پنډغالي هغه ښوونکي ته میډال ورکول سو چا چې د زده کوونکو ښه روزنه کړې. انجونو د تعلیم دپاره کمې هڅې کړې وې، د هغو په خاطر باندې ماته ایوارډ دغه ایښی و چې هغه ایوارډ راکړل سو. نو زه د پایس د یو افغان کډوال په دې ډېر خوشحاله یم چې زه د خپلو افغانانو ته چې ما کوم خدمت کړی هغه نن د یو لوکل ادارې د خوا څخه ستایل کیږي. بیا وایي دا شاګرد وژړل چې استاذه زما د نوي سرانانو افغان کډوالو پنډغالي یو له هغه پنډغالو دی چې یوازې دلته د نجونو د زده کړو لپاره تر 12 ټولګۍ پورې اسانتیاوې برابرې سوي دي. نو ظاهر پښتون چې دی بیسیکلی په سرانا نارویز کې د ګرز د نجونو تعلیم دپاره ډیر اواز پورته کړی دی او دغه دپاره ډیر کار کړی دی. دا د ډیر سټرګل د یونیسیف پورې یونیسیار پورې زموږ سوسایټي پورې په هر وخت کې دی به له موږ سره بیا حال کولی چې ما ته ګرز ایجوکیشن هغه که انرولمنټ په حواله او که د هغو دپاره کمپیوټر سینټر و د هغه دپاره که ګرز جلا یو سیکشن و د هغه دپاره یو فیمیل ټیچرز. د سوسایټي سازمان د شمیرو تر مخه یوازې په بلوچستان کې دوی د افغان کډوالو زده کوونکو لپاره 18 ښوونځي او 550 ښوونکي لري چې شاوخوا 100,000 ماشومانو ته په بېلابېلو ښوونځیو کې زده کړې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کارکوونکي ادارې UNHCR د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي. هم په دومره شمیر کې نارجسټرډ افغانان هم اوسیږي. صمد شبنم، مشال ریډیو، سرانان، پښین.